لکه چې مړ وي ټول جهان خبرې نه کولې، ما سره هېچا په قربان خبرې نه کولې، چې به خفه شو ما به څومره منتونه کول، نن زه خفه وم او جهان خبرې نه کولې. سلامونه خوږو، ستړي مه شئ. ستاسو ورور ستاسو ملګری نورخیال بنیري سره د ګران ملګري خوږ ملګري کسر حاکي یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم. غوښتل مې چې د کسر حاکي صاحب نه شعرونه واورو. حاکي صاحب اول دلته په خپل پروګرام کې هرکلی وایي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. شعرونه تاسو ته وایم، خو لومبی نظم وامه چې په انتظار وم د لارې سر ته ښه بېقرار وم، تش وي ساره ما سره غم شو په زړه کې دغه کرم ریبمه د خپلې مینې اظهار به څنګه تا ته زه وکړم بلا مودې نه د زړه نه تنګ وم موقع شناس شوم زړه مې ټینګ نه کړو ما کړه درمنډه د کاکا کور ته تا پسې راغلم خبره واوره غوږ رانږدې کړه په تناره ولاړې پیغلې ډوډۍ دې نه خورم د دیدن ډېر مزیدار حاکي صاحب، ډېر زبردست. حاکي صاحب نور به درنه څه واورو؟ یو بل مورا نظم دی چې د وخت ضرورت دی، هغه زه وامه چې که تاسو غره ته په سیل چېرته وتلی نه شئ او شاعري نه لولئ چپه چپیا کې چېرته د چای نه ګوټ نه کوئ، چې د خپل نفس په مرای خپه کې ښودلی نه شئ، چې د فطرت له ښکلا خوند اخیستلی نه شئ، چې د خدای له کلام پند اخیستلی نه شئ، نه شئ کتاب لوستلی د مرګ نه ویره مه کړئ، ځکه چې تاسو خو بس د مرګ نه مخکې مړئ. د غزل څو شعرونه چې تراشه کنه یاره کافیه مې درله راوړه، یاره کافیه مې درله راوړه، څه ښکلې شان یو بله مشغله مې درله راوړه، او دا واخله ای زلمیه دا بنګړي او دا پونی ده، دا واخله ای زلمیه دا بنګړي او دا پونی ده، ته شونډې سرې کوې نو دنداسه مې درله راوړه، او ته دې کې هم خفه پښتو ما نه به ګیله کړې، هم ساز مې درله راوړو هم ټپه مې درله راوړه، کتاب پوره نه شوې هر یو خیال مې درله راوړو، که شعر مې درله راوړو که کیسه مې درله راوړه، او تا ویل چې نور څه نه غواړم خاکي که مینه راکړې، تا ویل چې نور څه نه غواړم خاکي که مینه راکړې، تا غوښت یو ماسه وه او توله مې درله راوړه، اوده اوده چې دا شعور دی زما څه لږ خو نه بلا کسور دی زما غزل کې بې له مینې څه دي، مینه سرور مینه منشور دی زما، او بې د خپل ربه چاته ښکته نه شو، بې د خپل ربه چاته ښکته نه شو، تاندی که تور دی او که سور دی زما، او ځوانه ورځه ته بل وطن ته لاړ شه، ځوانه ورځه ته بل وطن ته لاړ شه، په نوکرو وطن کې چور دی زما، او ما ورته وی بازار کې سوال مه کوه پیغلې ویل خاوند رنځور دی زما، ما ورته ویل بازار کې سوال مه کوه پیغلې ویل خاوند رنځور دی زما، او مینه کوم عوض کې هېڅ نه غواړم، مینه کوم عوض کې هېڅ نه غواړم، دغه آیین دغه دستور دی زما، او د چا د مخ کاسه بدرنګه نه ده، د چا د مخ کاسه بدرنګه نه ده، د هر خاکي په مخ کې نور دی زما. ډېر زما خیال دی یاره مرمه اجازت را په ژولۍ کې د سر ږدمه اجازت را، زمونږ هسې زړګی ډک دی کلیواله ته لا وایې درنه ځمه اجازت را. نو حاکي صاحب ستاسو یو جهان مننه کوو چې موږ هم د خپل قیمتي وخت نه وخت راکړو. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، ستاسو د راتګ یو جهان مننه کوم.